أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درشم نمبر 1 دی سورة البقرة. وإذ قال ربك للملائكة دیجن ورستا الله تعالی مسله بیانې مسله د استخلاف. مخکې ویل چې زمکه او اسمانونه پیدا کړل د انسانانو د پیدا لپاره موږ قسم اسباب او ارش من علم د الله شته. دیجه کې اوس بیان د دې کې چې زمکه او اسمانونه پیدا شو، نو اوس پر زمکه کې اوسیدونکو به کار دی چې کوشيږي غیر ویل شي آدم علی السلام او داغه بچي. مقصد به الله تعالی په دې وینا کې ملائکه له مشوره نه صرف اوچت شان د آدم علی السلام معرفي کول. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الله وشکل ویلې رب ستا قال من الله ویلا ده دلیل دی چې دا قران د الله کلام دی. تقسیم لفظي او نفسي غلط. ملائک جمع ملک ده. مفسرین ذکر کوي چې بده کې معنا طاقت او ارسال ده. ملائک طاقت ولند دی والله را لګیلې دي. د الله نه فرمانی نه کوي. د جبرئیل علیہ السلام به شپږ سو وزر دي. یو وزر مشرق او مغرب ټول لاندې کوي. یو اثر کې مرضی موسی علیہ السلام الله نه پوښتنه وکړه چې من معک په السما، الله تعالی سره بر رسول دي. الله تعالی جواب وکړي. د جواب حاصل لا چې ملائک شمیر څومره تقریبا 12 قومه. یو قوم شمیر به دومره دی لکه دنیا کې د زمکو اسمانونو د زمکې کې د شګو او د خاورو ذرات نور به څومره. انی جاعل یقینا ز پیدا کوونکې فی الارض په اسمه کې خلیفۃ یو نائب لرا. جاعل کې معنا د خالق. دا رګل شونه ویل چې انی خالق ذکر دې کې معنا وصفي مراد ده. په الارض دې کې اشاره و دې چې د انسان ژوند بکی اعلان د زمګه کې سوا د عیسی علی السلام نشه خبره ده. آیات باندې سوال دی الله په خپل فرمایي چې ما ځان له نائبونو منده انتخاب کړي. دا خو به د الله شریک دی. جواب مفسرین کې خلیفہ را منه لتنفيذ الاحکام، خلق باندې به احکام نافذي. ابن کثیر لیکي یو قوم رسل بل قوم ناراضي د پاره دي چې احکامات یو بل نقل شي. دنیا کې انسان باندې خلیفۃ الله اطلاق کیو کنه یو قول چې نشي کېدی. سورې صافات کې عمره شي دویم قول دا کیږي، خو لیکن په دین باندې چې د الله دین به بر خلکو باندې مني. خلیفۃ الرسول خلیفۃ الله مقصد د آدم علی السلام عظمت. اوس د ملائکه جواب. نو قالو دی ملائکه ویل یا تجعل فيها آیت پیدا کوي په دې اسمه کې من یبصر فيها غڅو چې فساد بګي پر اسمه کې وایس په قد دماو ته وی بوینه. آیات باندې درې خبرې. یو ملائکه له خدای غیب او علم نشنه هیڅ څنګه وی چې دوی بوینه توي مو خلا پیدا منو. دویم زمون غیبت وکي دا ناروا چا بدی بیانول. دریم د خپل ځان تزکیه وکړه چې موږ دا رقم ته یو. دا ول خبري جواب دار شي ملائکه انسانان په پیرانو باندې قیاس کړ. انسانانو نمخ کې په دې اسمه کمانه پیرانو وايي فسادونه وکړنو دی ویل کې دي چې دی موکي. دویم د خلیفہ ټکی نه استدلال وکړ. خلیفہ امانت دریم غړي
دریم ګړې کله راځي چې کله دوه کسان خپل مابین کې باس جنجال وکړي. دریم قول علماء ذکر کړی دی چې الله دوی له اطلاع ورکړې و. څلورم د انسان د مادي نه معلومه کړ چې دا د خاور نه پیدا لري نه بده کې د ظلمانیت ماده ده تورتم والی فساد معنا ګناه وینه ته اول اختلافات جنجال. دیم دی خو خلکو غیبتو کې جوابدار شي دي کې مقصد سپکواله نه دی. غیبت هغه وخت کې چې مقصد سپکوالی د ځان تزکیه کوي دا خو ناروا ده. قران کې الله فرمایي فلا تزکوا انفسکم خپل ځان تزکیه مکو جز تعلیم والای د دې شوشت انسان دي ته ویل شي حقیقت د حال. ونحن منشئ نسبح تسبيح بیانه بحمدك سره د حمدون الساعه او لوی بیانو لك تعالی. تسبیح دا معنا چې نه پېښې د الله نه هغه صفات چې دغه د اولوهیت سره منافري. الله د هر قسم نقصان نه پاک دی. حمد دا معنا د کمال صفاتونه غل دي. دا چې راجمه کې نقدس معنا نعظم. نو قال الله جواب کې ویلي ان يعلم يقينا ز پويګم ما لا تعلمون فاسمانه تاسو نه پويګئ. مال دا مسله معلومه ده. ترتیب دي کې آیات دلیل په دې چې د غیب او علم یوازې الله لري نه پیریو نه بل چانو نه بل الله. ان اعلم ما لا تعلمون. ورو ساعت کې الله اوس بل نعمت ذکر کوي انسانانو باندې دې حاصل بدی چې اے انسانانو د الله شکر وباسه وجدا اساس پلار الله امتحان کې اوچت کړي سمره لوی اکرام سره پلار اکرام به نيستا اکرام دی. وعلم آدم الله تعالی خود له کړه آدم علی السلام لا الاسماء كلها نمونه ټول علم يعلم تعلیم. لیکن د الله تعلیم جداره په نسبت سره ملائکه له څوک دا په وحی باندې څوک زړه کې ورته خبر واچوله. ظاهر دا معنی چې الله ملائکه راځي وو. ادم کې معنا دغه نمرنګی ده چې د زمکه د نچو نه لا پیدا لري. حدیث کې راځي چې بچو کې اثرات هم دي. سو یو طبيعت والا سو بل سو یو رنگ والا سو بل دیرش غزه دو غدواله وګزه سور. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت کې نږدې اولاد به واړ کیږي. شیخ الاسلام ابن قیم بیرکری په حاد الارواح کې د عبد الله ابن عباس نقل کړي چې په دې دنیا کې بری جنتین او ختم په دې اندازه باندې د انسانانو پلار آدم علی السلام د شیطانانو پلار ابلیس د پیریانو پلار ابو الجان. الاسماء كلها ټول نمونه كله عرفي. کم نمونه سو د آدم علی السلام د بچو. لیکن مفسرین ذکر کوي چې مراد د دین هغه نمونه دي چې کوم د خلافت سره ضروری دي. هر نوم کې داغه څه کارو. ثم عرضهم به الله تعالی پیش کړل علی الملائکه دې ملائکه لرانو فقال وی بلان بونی اطلاع کمالا باسماء هؤلاء فنمونه دې شانو باندې ان کنتم صادقین کوي حق لرشدون کې تسونی ویل عرضهم ویلی آیات دلیل په دې چې دی ویل شي تغلیب د انسانانو تغلیب الله ورکه په دینورو عقل د وجه. دلته صدق په معنا د حق دې به دا مقصد نه شي اطلاع ورنکړو د دروغجن شو بلې خو ګناه نه کوي. دروغ ګناه ده. وز ملائکه جواب امام شافعی مولانا نقل د آیات په تشریح کې چې مسله باندې نه پويږي نه پويګم چې مو هشي مولا ان باشد کې چپ نه باشد ملائکه له مسمول علم نشته. دا بخپل علم دی چې مسله باندې پويږي نه چې رزنه پويګم. نو قالو ملائکه ویلې سبحانك پاکی تعالی را مو خطا باندې اعتراض نه کړی الله مخه کوم خبره مو شوکړه. لا علم لنا نشته علم لرا الا ما علمتنا مگر هغه علم چې موږ لرا کړی دی. کوم علم چې درا کړی نو مسامو سره دی نور نشته. بعض خلک وایي چې الا ما علمتنا علم په ټول شی نو باندې ملائکه سره ټول شی نه علم عطوی دا معنا کمزوري ده. انك انت العليم الحكيم يقين تعال دیر په یو حکمتونو والای علم لنی شي زګه ته پوي
باز علم درا کړي وجدا چې ته حکیم دی کې بس حکمت دی حکیم داغه بکار سو اعتراض نشي کولی په واقع د امور باندې خبردار وړو خبرو باندې پویا اوس د آدم علی السلام وشتواله قال يا آدم نبي الله تعالى يا آدم انبئهم اطلاع ورکدو لرا باسمائهم فنمنو دي شانو دي خلقو آدم علیہ السلام له خودلی دی وایي نه خودلی دا اوس امتحان دی نه جواب دا چې ورته ضرورت نشته خلافت مسله آدم علیہ السلام پر الله موقوف کړي و فلما هر کله چې خبرداري ورکې دوی لرا باسمائهم فنمنو دي شانو دي خلقو نو قال الله ویلی علم اقول لكم ما تاسن ویلی انی اعلم غیب السماوات والارض یقینا ز پویګم په پټو شنو د اسمانونو د زمکي تاسو په نه پویګی غیب معنا د سترګو نه پټي نو پټ شي څنګه کار کوي جواب دا موږ نه پټ دی سما او سماوات لفظ تقریبا قران کې 300 کرت الله ذکر کړي په معنا د چت اوریز او اسمان جمع ویل الارض جنسی معنا مراد د لک او ډیر ټول بګراله یی چون کې انسانان باندې وسمه کمانه وشي ګنځ کې ویل الارض یا د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی تشریح ده قران مجمل دی رسول الله تشریح کړي یو لازمه کې چې چان اعلان وکړنو وو طبقه بل الله رواله استغاړه کې به دروازه چې وسره کاګه واعلم وز پویګم ما پاس معنی تبدون چې تاسو ښکارا کوي او ما کنتم تکتمون چې کوم پټوي همیش تکتمون سمانا پټوي مفسرین معنا کوي چې د دې مخکې جملې تکمیل لپاره دا راوړه کارا او پټول باندې پویم یا دوی دې شویلو چې زمونږ نه الله چرته اوچت مخلوق بل پیدا نه کی چا د شمانه کړي چې آدم علی السلام سره د ژوندۍ کینه ولرله اورانه کړه نه دا غلط تفسیر دی ملائک هیڅ د انسانانو سره اورانه نه کوي به مؤمنانو سره ان بیا وسره دا به ځان له اختلافي مسله ده چې ملائک به احتر دی او کې انسانان موږ انسانانو کې خاص انسانان شته لکه انبیا او عام موږ تاسو ملائک هم نشي دي خاص او عام نو خاص انسانان لکه نبی صلی الله علیه وسلم او دغه ملګری دا په خاص ملائکه به احتر دي او په عام به خاص ملائکه لکه جبرئیل دي هغه به په ټول انسانانو به احتر دي زمونږ به عام انسانان دا په عام ملائکه باندې به احتر دي د ترتیب دی ورسره کې بیان د بل نعمت اے انسانانو بندگی د الله کوي وجدا چې الله تاسو پلار آدم علی السلام له ملائکه په سجده کړو څومره لوی احترام سره پلار می څومره قدر الله وی کړی دشمنو په جنې ابلیس مونږ بالعکس کاروږي کوم الله چې زمونږ د پلار سره احسان کړو مونږ پرې خو دو کوم دشمن چې زمونږ د پلار بیزتی کړو ابلیس داغه سره می سره دوستانه ټینګ کړه دی له ویل شي دنه اهتمام والا انسان دوسو دشمن نه پیژني وایس قلنا للملائکه شکل منغ ویلې ملائکه لرا اسجدوا لآدم سجده وکي آدم علی السلام لا سجده معنا تندې پزما کې خودل انحناء معنا سرکته کول دا د الله ثواب چاله جایز نه دي صحابه ویل یا رسول الله مونږ شکل دیو بل سره مخامخ کی ګناه انحناء کو د سلم شي په وخت کې نبی ویل نه بکوي دا به دلته کې آدم علی السلام له سجده کوم سجده و د عبادت دا نه ده د عبادت سجده د الله نه ثواب چل ناروا دي ته ویل شي سجده اکرام او تعظیم څو به نفس انحناء سره کته کی وس کې دې شي ګونی شي کېدی ابن کثیر او د قشان شربینی لیکي فلما جاء الاسلام بتر ذلك بالسلام اسلام چراغدار څخه ختم کړو سجدي مجلي اوس نشته نه انحناء سو کوئی آدم کې د عالم په معنا د الہ ده الله له سجده کوي خو لیکن آدم په قبله وګرځي دا اوس کمال نه دی دغه د آدم سره اکرام دی په وخت کې سجده اکرام دا جایز و زمون په وخت کې اوس نشته نبی صلی الله علیه وسلم ته منع کړی ده
دي کې بلا سونه مشي کول او د سر بدن مشي کول کې مشي کول. نبی صلی الله علیه وسلم داغه سر عائشه رضی الله عنها خپل کړو مشي کړو. نبی صلی الله علیه وسلم د جعفر صاحب سر تندې مشي کړو. د عثمان ابن مسعود تندې مشي کړو. ډېر زیرورو. ابو بکر د نبی صلی الله علیه وسلم تندې مشي کړو. عبد الله بن عمر د نبی صلی الله علیه وسلم لاسونه مچ کړي وو. ابو عبیده بن جراح د عمر بن الخطاب لاسونه مچ کړي چې کله لاړو شام لا. او سید رضی الله عنه چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم تشه مچ کړي وو. څه خلک د نبی صلی الله علیه وسلم کې مچ کړي نو آیا مچ کول د پوښتنه کنه. یو قول لا چې دا عمل د يهودو. دویم بدی کې انحنار ازي سرکه د کولدا ناروا. دریم دا روایت په سند کې او زنانه د ام ابان اهل علم په کلام کړي چې دا ناروا مجهوله ده. لاس مشي کول به جایز خودري شرطونه باندې یو دا چې سرخه تکول بنئ همیشه عادت بنئ او مصابحه بنشي ترکیږي. ځکه حدیث کې راځي چې کله مسلمان د مسلمان سره لاس یوځي لا پرې کېنی ان شاء الله د دوړو ګناهونه معاف کړي. څومره لوی مسله ده. الا ابلیس الله مگر شیطانو نکړه. دې کې معنا ده نو امید دی د الله د رحمت نه امید. ابلیس ور جنس د ملائکه نه نه څنګه دا پکې گیر شو. امر خو الله ملائکه را کړی. سورہ اعراف کې الله فرمایي چې مادل امر کړي اس امر توک. فهم وجدادا چې کله مشر باندې امر وشو نو کشر باندې امر خامخا شوی دی چې ملائکه الله امرو کې د ابلیس پلانم پکې راغی. دا څنګه ملائکه ډالای کړي. مفسرین ذکر کوي چې مخکې پیریان و دی سره د ملائکه جګړه رااله. ابلیس هم یو نیک سړی وای وخت کې دم اسره ملائکه په جماعت کې ودرېدو. خو چې کله د آدم علی السلام د سجدي امتحان راغی نو یې انکار وکړ. کله سړی اخر وخت کې خراب شي. دویم دا ملائکه سره اسیرو. آیات دلیل په دې معنی چې ګوره ملائکه په غیب باندې پويږي نه. ملائکه دې د پریمنس کې منافق وشيږي معلومات ورته نشته. نو د غیب علم واجه الله لده. ابا انکار وکړو. دا اصلي جواب د سوال لکه دې چې بلځي کې وکړي نه انکار وکړو. مجتهد دی نو مجتهد کله خطا شو واستغفر الله یلی وکړه. تکبر دومره خطرناک شی دی. دیو جن امام قرطبی رحمه الله فرمایي چې اولنې حسد اسمانونو کې آدم علی السلام سره ابلیس کړي الله نه قابل حابل سره. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې کوم انسان پر ځړ کې د ذری په اندازه تکبري د شي سړی به بالکل جنت ته داخل نشي. ابو بکر ویل یا رسول الله کی جامع غسل او تکبر او صفا سپلې و غیره. هغه ویل نه تکبر دا معنا د قران او سنت مقابله او خلق سپک غنل مړه داله بګي سو د الله او د الله د نبی مقابله. نور چې کوم نعمت الله درکړي دی یا سر دې بتا باندې ښکار شي. يهود بزان نه غریب معرفي کی بيد بدمعش مخلا ويتكبرون بغير الحق. دې آیات په تشریح ابن کثیر د لیکلي چې شربینی لیکلي د متکبر انسان مخلا ودرېدل دا مستقل صدقه او عبادت دی. د بدمعش مخنی ول وکانه من الکافرین و دا د بخار کافرانو د الله په علم کې یکانه معنا د سوار ای سفر وخت کې لاړو کافر شو. ورسا کې بل نعمت اے انسانانو د الله حمدنا آیات کوي د الله بندگی وجدا چې ستا پلار پیدا کې یو ملائکه ورته سجده کړ دعا جنت کې و سوال درې بیبي ورته پیدا کړ سلو پراخ نعمتونه ورکړ پینځو ابلیس یې ستاره بار کې نو د الله دوستی په کاړو د ابلیس دشمنی. وقلنا ویلم یا آدم اسكن یا آدم علیہ السلام وشیغان ته وزوجک او سادانا وی الجنه بر جنت کې اسكن انت وزوجک زوجي امرئ ما بین کې فرق دی. امرأه نفس سړي په نکاح کې او عقیده کې جدای
زوجه به دې ویل چې انسان سره عقیده کې مشرکی او نکاح کې آیات باندې سوال دی د ابراهيم عليه السلام بیبي ساره هغه خو عقیده کې برابر ونه الته څنګه ویلې امراه شیخ عبد السلام شبرکری به خپل تفسیر کې چونګه الته مسله د ولادت و ولادت سره لفظ د امرئ زیات مناسب دی په نسبت سره زوجي لا ذکر زوج اطلاق کله کله په نر باندې کیږي ځکه هلته امراه د آدم علی السلام چې بوختین الله پیدا کړی رسول الله فرمایي نی غین ماتی یو کګه پرې دی ورانی بس ابو موسی اشعری دی ویلي ام صاحب د سړیو پر اهل باندې رپورټ نیولي حدیث کې دا راځي خدمت وکاو یو ورځ باندې اخوا خدمت ونی شنو وای ایسنا شکرې کوي رسول الله فرمایي اکثر اهل درې ور والا شری هغه زنانه دي دوی دې نه چې خاون نشکرې کوي الجنه الله جنت به دې کا چا تړلو چاند تړلې مې کې سوري دا علم الله لري کوم په علم لرو زیاتیږي نو کوین لرو کمیږي نو جبرئیل علیه الصلاه والسلام چاوي جنت نه مراد عام باغ دی نه هغه جنت ته چې دا کوم د لپاره موږ تاسو تیاری کوو جنت معنا د کجورو باغ د انګورانو باغ فردوس زمانه د کجورو وکلا خوراک یې من هذا میونه د جنت نار غدن فراخه سوشتما چرته چې ساسو دواړو خو خیم رغدن دامنت مشکل نشته رغدن امانه قطع کیږي نه مانع نشته به اوس کنه مفرد ویل کلا تسنیه آیات دلیل بده خزبر خاون تابع بزیره اوسې دوی چرته چې خاون اوسېږي البته بخزه موسیقي زینش کولل ته نه اوسېږم خوراک بیدار چې خپل تبعید دي زنانه ځان له نارینه ځان لا او یو قانون یاد ساتي ولا تقربوا هذه الشجره والنبي نجدي کې دیونه لرا فتكونا كن شيبا من الظالمين دا انسان چې مقصد له ونه رسیږي نامراد تقربا نجدي کې موجودانه حدیث کې رسول الله فرمایي د شین فصل خوا کې چې انسان ګډ بزی سری نو خامخا لاندېږي قرانه درنه کېږي به بوټي نه کوم بوټي مراد دی البحر المحيط کې ابو حیان تقریبا 9 اقوال دي کې ذکر کړي بس علم الله له ابن کثیر لیکي د دې تعین الله کړه نبی صلی الله علیه وسلم کړه نو اسی مخری مولانو بشروانی کوم نشپلانیا مولا وې دا خپونه دا وابل وې دا ونه ده الله رسول چې کوم شي ته شي کړي دي نو بس پرې خوري بکار دي ظلم کې معنا تیری د خپل حد نه واوړی ورسات وز د ابلیس عناد فازلهما الله يخي ولد دوار الشيطان عن هذا د جنتنا فاخرجهما نراويس مما اغمزون كان فيه چې د دوار پکې و زلت دامانه سپینې جامې کړي په لار روانه یو دم دې سبقه او خوې پټو کې را پریوش غیر اختیاري دلې څنګه زلت ورکه یو قول علماء دا ذکر کړي جنت کې هغه مو شیدو خو لیکن پنه د وقار نه چې کله وتون وی ویل آدم علی السلام لا کدا بوټه مو خړه همیشه په پاتش لارګه تخریب وکي دویم قول دا د جنت د دروازې لاره اوسو دل تراشه داونه کې دیو خړه همیشه په پاتش قسم مو کې سوره اعراف کې وایي دریم قول دا چې ابلیس الله دومره طاقت ورکړي چې ناس دلته بر اسمان کې مشړې ګډوډ کی بس د امتحان دی دا سوالم دی چې دومره قوي دشمن الله مونږ باندې ولې مسلط کړي مفسرین جواب کوي د جواب حاصل داري یو خو الله مونږ په امتحان کې شوې دا سړی ټینګي یو کنه ټینګي دویم چې کله مونږ ابلیس دوکه کې الله لا پرېدو کو دې من الله خوشالي لري پرېد باندې ان شاء الله استغفار به رااله مانه خو جرم وشو دریم چې انسان شریع اسکار استعمال کړي ابلیس د بچ کېدو لا اسباب عن هذه جنتنا يا حازم راجي کدی ونه لا وجه دی ونه لا الله راوي سو لیکن دې سبب چاویل د مار په شکل باندې ورغلی وي سبب د ختم شو د اصل يهودو خبرې دي وقل نحمته ویل من کته شی باج ساس باز نور لرا عدو دشمنان دي خود وکسان څنګه ویل احبتو
فسرین ذکر کوي چې تسنیه باندې اطلاق د جمع کې دي شي آدم او نیاوا حوا رضی الله تعالی عنها. دریم ابلیس هم بکیره. دریم قول علماء ذکر کړی چې آدم علی السلام حوا او داغه اولاد موږ تاسو ټول الله ویل زئی. ابن قیم لیکلی چې بیر جنت نه د آدم علی السلام راکته شو دنیا لا درې زره حکمتونه دي. یو د الله د علم خبره وا. دویم دی کې اشاره و دی جنت کې مرتبه په عمل راځي د عمل زی دنیا دی. دریم الله امتحان لاندې خلق شو امتحان دلته دی. بل د انسان ماده شوار خاور نه پیدا ودا برازي نورم ډیری وجې دي. اعدایونه ویل د وجه د بعضو لفظ نه ځکه مفرد دا مفرد واستسلی ورته ویل خپکه کما بیرته برازي خوشاله کی. ولکم فی الارض او شساز فارد ازمای کی مستقر زید آرام و متاع و مجیء الى حين تر وقت پوری بیرته بدر اولم مستقر دا معنی وقت بیا برازي علم الله رو سمره وقت ورسا کې بل نعمت آدم علیہ السلام باندې الله توبه راوستا توبه می قبول کړه سمره لوی نعمت دی. فتلقى پس دکړه آدم علیہ السلام من ربی دخل لبنا کلمات سکلمی تلقى منا خصل وای خستی هوای ولی ذکر نکړه بس آدم علیہ السلام د ذکر سره دی ذکر امراغه خاون چراغ نو زنانه مرشي من ربه آیات دلیل به دیش دا کلمې دلته په دماغ کې الله چولوي کمی کلمې د عبارت کې به اختلاف دی. شیربینی لیکلی دی بشکل آدم علیہ السلام دا مسله دانو خړنو منډه کړه. الله ورته ویل آدم زمانه تک تکې وینا حیا منک الله حیا راشي به ودره دوی ویلې الله نشم پیدا کړم جنت کې وسولم بیبي ریماله پیدا کړه به مان دا سو شو غزستانه بخنو غړم ايما ما معاف کی الله ویل او چانور کلمې ویلې دي. لیکن سیدا من چې قران باز د باز تفسیر کې سورہ اعراف کې الله ویلي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا دا کلمې دي چې ویل ډېر وژړل بر عرش شو کا نو پایني کړي لا اله الا الله محمد رسول الله دې الله له وسیله کې پیش کړي. اهل علم فرمایي چې دا روایت سندن کمزور دی. عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم بکیری علماء په باندې کلام کړي دي. دلته مراد د کلمات نه قرآن کلمات وو. فتاب علیه نو الله رحمت راته کې آدم علی السلام باندې انه هو التواب الرحیم یقینا الله توبه قبل یو به حد مهربان دی. اسباب د توبې الله برابرې بار بار حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ک انسان د ورځې اوې کړه چې ګناو کې الله نه بخنو غوړل الله معاف کوي دومره مهربان. کله چې روح مړ نه راغلی انور د مغرب نه راغتلی ورسره کې ترغیب دی قران لا چې د دوی سره ما واده کړو چې کړه قران راغی منی به یو بل دا توثیق ول اخر کې نبی صلی الله علیه وسلم الله راولې قل نحبتون ویل منکت شیمنا د دین جميعا طولا فإما يأتينكم كراغتا شر من نزمار خوان هدایت فمن تبع هدايا شاشه هدایت تابعداري وکړه زماره هدایت دن معنا تنوین تعظیم لپاره د لوی هدایت د قران د خدای اضافت الله ځان لکړي الله لوی دنه هدایت هم لوی دی قران هم لوی دی. حدیث کې ذکر راځي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم د الله د کلام بهترواله په نورو کلامونو د شری له الله چې په مخلوق بهتر دی. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي تاسو ته دی حدیث وګورئ به سړی څومره خوشاله شي. کله چې د الله د کورونه په کور کې خلک قران لکینی د قران مجلس لا دي خلکو سره څلور معاملې الله کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو په دې باندې سکینه او دلاربي څومره اطمینان الحمدلله. دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې خلکو د الله رحمت. دریم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا یو ملګری الله نه ملائکه جماعت کې دی بار بار سپینګری دې کې کشر دې کې مشر. څلورم رسول الله فرمایي چې کله دا مجلس اخر لرشي نو الله اعلان وکي اے ملائکه گواشه په دې معنی چې ټول انسانانو لما ګناهونه معاف کړه
څومره اوچت منقبت دی دا هدایت ته کنه اوچت ملائک وو چې الله دي کې انسان د چا سره کار او قرآن نه ناسو شو هغه د شیخ خیر مجلس ته هم ته بینوانه شي دا د الله احد دی مخلصین کې او فائدہ علماء دام ذکر کړی چې کله انسان قرآن لیکي دا بد الله فضل بزام باندې غني څومره خلک دي د کار کې چې الله دې ځان سره اړي مفسرین دا بیانې چې کله دیو چا تعارف ملګر لکه بار بار چې دا پلانې دیو هغه به چې دا نه خطا کیږي نه به ورته وی کنه ګوره دا غدا پلانې دوست دی شکر بری باندې استل بکار دی چې هر وخت کې هر ورځ او هر شپه هر مجلس کې الله زموږ سره تعارف ملائکه لکه دا ملائکه په مستر سم راشنی ای سره زموږ سره د आवाज سم راشنی چې کله انسان مرشي به دې عمل معلومات کیږي په الايام الخاليه الله دې خلقو سي خالی تیر کړي تاسو عمل باندې دا ډکې کړي ولا خوف عليهم الله يرمني بدوي ماني ولا هم نبدا خلق الله يحزنون غم کوي